د مرکزي زون لپاره د UNDP پرمختیایي پروګرام مسؤل میدان وردګ ولایت ته د سفر پر مهال وویل په روان کال کې په دغه ولایت کې بېلابېلې پروژې پلې کړي دي او پلان لري چې په راتلونکي کې د یاد ولایت په 10 روغتیایي مرکزونو کې سولري برېښنا فعاله کړي. دا د تاسې د همکارۍ یو مثبته نتیجه وه چې موږ یې هڅولي یو تر څو په ولایت کې بیا هم پاتې شو او بیا هم همکار واوسو. موږ تقریبا 33 کلینیکونه په لیست کې نیولي دي چې هغو ته د سولر په واسطه برق ورکړو. د دغه ولایت مسؤلینو د UNDP له مسؤلینو مننه وکړه او ترې وغوښتل چې په راتلونکي کې د نورو پروژو ترڅنګ بنسټیزې پروژې پلي کړي. که سطح آب که است تنهایی مشکل نیست، خود عموم است. بالخصوص در این ولایت مردم زمینه هم کم داره، باغا داره. باید امی بندای چک دیم بندا جور شوه، بند جور شوه که امی مردم از او مستفید شوه. حالی ما با 50 کیلووات برق اینجا ضرورت داریم در شبخانه ولایتی ما. در وسایل چی که ما همکاری بکنیم برق قوی جور شوه. اگر این لوز نباشه پرده وسایل یافت میشه. ما شما برق قوی جور کنیم پرده حتما وسایل پیدا میشه. د ویلو ده چې روان کال په میدان وردګ ولایت کې د اسلامي امارت ترڅنګ خیریه مؤسساتو هم د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي.